سړي سړي ماښام نه لوګي د چا د زړه لوګی لیدی سې که نه هسې نه چوم د خولې ایستل کفر سي هسې نه تا ته ژړېدل کفر سي ستا په رضا زما رضا ده ربه کاڼي هم نقص پرې تړلی سمه خو چې بل ښامار پر خزانه ووینم اخر انسان یم څنګه غلی شم دال پاټي ستا جل لغوي احتیاط در نظارت لاندې دلته پر سټیج ناست د ډېرو مختلفو پارټیانو درانه مشرتابه ستاسو د ټولو په اجازت یقینا قاري صاحب بار بار غوښتنه کوي تقریر به دې کړی وی خو چې کله دا جذباتي تقریر ښه تقریر انقلابي تقریر بلکل موږ کولی شو دا صلاحیت په موږ شته خو له بده مرغه چې دلته سړی د شپې راسي دا خیمې له راسي نو یو خور به در سره پر څنګ سي چې زما بچیان وژلي یو بابا به در سره پر څنګ سي ته چې به وایې معززه سړی وي ښه لنګوټه به وي اڅکزی سړی وي د وطن سړی وي در سره پر سیر به سي چې زما بچیان ورسره دي خوړلي نو ته یقین وکړي ملګرو د دغه خبرو څخه د دغه غیرتي وینا څخه په خدای چې د انسان مایوسه سي خپل ضمیر اجازت نه ورکوي ای ملګرو پښتانه ټول د یو پلار اولاد دي موږ ټول د یوې منځ مور زامن یو موږ ټول سره وروڼه یو دا نه مطلب چې زما مور خیرات نه ټولوي دا بله پښتنه یې ټولوي نو دا زما مور نه ده ای ملګرو د غیرتمن قوم منډې خیراتونه نه غواړي دا د غیرت مجلسونه دا یقین وکړي چې ضمیر اجازت نه راکړي هغه ممتاز رضوي وایي ورته څوک ووایي چې نیمه پېړۍ څه ده ورته وایم چې بم و دماکه وه جنازه وه ګرانو ملګرو چې دا لږ تاریخ د سړی ولاړ شي مختصره پر ولاړ شي د 1982 شي څه چې موږ د خپل اصل سره جناسوي تر ننه ورځې پورې که دا هر څه رالې وشوې که دا هر څه مبارزه وشوه دا ځایونه راورسېدله چې زموږ پر وجود کرشه وخته بیا خندق پسې وخاتي بیا تار سلو تورخان پاسپورټ سلو غلام خان پاسپورټ سلو انګور اغا پاسپورټ شوه دغه یو چمن بادر پاته دي دا د پښتانه پر تابوت باندې اخري میاشت دي او د هغه مخته تاسو ولاړ یاست موږ یې نه منو چې هر څه وشي موږ یې نه منو دا زموږ د مرګو د ژوند مسله ده که بیا هغه چې خو موږ اوس کامیابه هغه د الله اکبر د تابوت دغه اخري میاشت خبره راورسېده که په پاکستان کې د پښتانه د وجود د یووالي خبره وکړو نن هم زه ټوټې ټوټې پروت یم نیم مې اولیا ټک دی نیم خیبر پښتونخوا ده نیم پاچا ده نیم دلته زه د بلوڅو سره ښکېل یم په دې کې هم ناکامه یم که بیا چیرې زه د خپل وطن د شتمنۍ خبره وکړم چې پیله زما ده خیر زما دی بجلی زما ده ګل زما دی په هغه کې هم زما د کام د هر ماجتو مخته پښتانه خور ناست دي خیرات ټولوي زما هر بچی په امبار باندې کاغذان ټولوي په هغه کې بیا هم موږ ناکام وي که دلته د کامي شعور خبره وکړو نن کامي شعور دې ځای له رارسېدلی دي چې دا اسلام المقدمه دا سافریکیس په هر ځای تاته مسلې جوړي نن یې مجرمینو د خیبر پښتونخوا سیاست زموږ مخته وي بیا هم لس کاله کېږي د پي ټي آی ایالت حکومت دی نن لیګیان د هغسې دي مسلم لیګیان د هغسې دي کاندي بیانیه هم موږ بایللې ده په هغه کې بیا موږ کړي د دې ټولو ستونزو حل د دې ټول موږ دا نه منو د دې څه انکار ونشي قربانۍ ورکول سوي دي جیلونه وړل سوي دي د خلکو جایدادونه قبضه سوي دي خو البته موږ دا مبارزه د ځان د کام بجای ځان ته درولې ده چې له څو پورې د کام ګټه نه کړه مخته در خپل ځان در ګټه نشو کېد دا سیاست و کاروبار سره بیل نه کړو دا هغه کار نه کړو چې زما به زیاتي کاروبار زما د رزق د روزۍ ذریعه به بلوي سیاست به زه د کام دپاره کوم د وطن دپاره به کوم د مظلومان دپاره کوم تر هغه پورې موږ په دې کامې مبارزه کې نوش کامیابه کېدی او که نوش کامیابه داسې نه ده چې له نړۍ به
لا به عزتي زه به په عزت یم